پټي والا ورته به پاکستان دې داسې کړي به چپوله ما لې غایم چې ورته باندې کړي کوسغې د کندهارۍ دې ته موږ ډېر په درنه سترګه کاته چې ولا پښتنه ده کندهارۍ د هغوی هغه د مالې کرزی مثال در واخله کرزی خولې سره راغی بل هم در واخله مرتګاو دي نو د مرتګاو ښځه لاله پاچاهي سره غي لاله پولیسي سره غي دا د پاکستان ته هم کونه ورکوي امریکې ته هم د دې کندهاریو ښځې کوس ورکوي پاکستان ته یې هم ورکوي شوروي ته یې هم لږ لږ پسې څوخړه پوخړه کوي رستمیانو دا نغمه راوستې وه ګوره زاریې ډېر په درنالتي خلک دا زاریې په دغو کیسو کې دي حیران د خدای علتوي دا د لوګر خلک له دې زاریې وله د شمالیانو ډارېده به تر ډارېده به وایي خور مور نه پېژني راباندې را نه شي دروغ ولا که زه ووایم یعنې اوس یې په معامله ده اوس یې په ما کوي قومندان به څنګه نه وایم ورته ووایم چېرته قومندان حکومت به شرمېدلی سم مې یم په خدای چې له زندګي خو مې بیخي د زړه تور ده هغه ته وکړه یا شمه حکومت یې وزارت داخله کې دلته د وظیفه خو نه اخلي د څه شي وظیفه ده وزارت داخله کې چې دې نسته هلته لانجه ده نه مې پرېږدي بیخي څنګه چې ورغلم د خره ډاکټرسنې راغلې مخې ته وایي کیاست وګوره راتاویې کړم چې وغږېده یو عسکر را سره وغږېده پړچې یې مې جلال آبادۍ زه به یم کوله یو پولیس وایي زه د کونړ یم هغه تلاشي کړم څه ورته وغږېدم وړاندې چې راغلم همدا د جبار نفر مخې ته راغله ما لې دغه څنګه اخر مې کړ دوی مالې د ښځې کوزدی دغه خو زه نه پرېښودم وایم رېدي په لاره کې ویلي به د مار خبره ده د تاروس خبره ده چې دومره دماغ کې نو هغه ښځه د هغې د لوی دریستي دغه سربالا د تالا ښځه د هغې مچې ته بیا ما ته توپک و مجاز یې چلی و ډاکټران یې دې خوشې کړي هېڅ هغه خور و مور ورته هغې مچې شهید درغی هلته درته وغږېده او تا سترګې پرې مړې کړې چې ته ودرې کړې ده نو ته بیا چاته دا پولیسي ښځه دې کوس ورکوي چې داسې لوبې ورته کوي چې بیا ځان جنرال بولي او اتیک یې بولي او لوی زورور یې بولي نو ولې داسې کوي زه درغلم هلته په وینو سور درغلم تا دې ما خبره په ډاګ پرېښوده وایي پرېږده چې مړ دې کړي نو د تا د مور کونه غي نو بیا حکومت شته حکومتونه د سلاوي دي چې تا اخیستي دي د طالب یم ته چې د مور کوس یم زه په جنګ یم د دې ټولو د ښځې په کوس کې لري لازر ورغین وایم چې دا لوبې راته کوي د یو ښځه پاکستان ته کوس ورکوي هغه به مو سره خایني کرزی یې ته زردګي وروره بله ورځ مې تلویزیون کې چپنه هغه هم ستړي مچي ورسره کوي امنیت خو نه ورکوي راځه خو دې ما لانجه خلاصه کړه که نه اوس زه چې زه څه وکړم لانجه څه وده زه چې مړ کېږم د ټولو مور کوي چې زه مړ کېږم څه ښځه یې کوي ما څه مسله ده راباندې د کولمو ویاو وینې روانې دي حاجي زه څه وکړم کولمو نه مې وینې روانې پاکستان چې ته ورغلی دا ځکه دې ته چې خو دا خو اوس د کوسو بازار ده دا خو د قرآن خبره نه ده دا خو اوس د کوسو د کونو د دمو کیسې دي چې په موږ باندې دا قتل کوي او سیاست او امنیت را باندې صلاح دې ما اخیستې د جهاد او بیا سترګې مړې راته کوي چې زه ولا جنرال یم او زه کوم چې تا د مور کونه یم ورته تا ښځه له ننه ایسته تا مذهب و پیر دغه پلار دی چې بیا نه دریشي وکړې نه عسکري وکړې نه ملایي وکړې تا نه مو ښځه یم مور به دې کوس شرمېږې نغمه دې کوس راشکه ورکوي شرمېږې چې ته بیا دا لوبې راته کوې زه تا نه مولو زه تا نه زه مشهور یم ته مه کوې چې نن زه درغلم تا په لوی سر کې زه راایسار کړم ته کافر یې ته بېدینه یې تا زر نه زیاتي د تا بیخي فرض واجب ماته نه چلېږي زړه مې دشکه خپه سوځي نه چلېږي حاجي صاحب ورته خدای همدغو خلکو نه داسې مې په مسله پوهېږي داسې مې په مسله پوهېږي چې هغلته تېره چاړه ده لالهي مې دوی سترګې مړې کوي ولې نه ولې خو ټوپک دي نپر دي خیر ده اشنا و بیا چې ګرځم لاره کې زه نو چا ته وزړم سړی چا ته ووایم د شپې ملایان وروره کونه روسه کړی د شپې ملایان چاپې له وروره ښځو لاس اچوي په بابوس کې اوښکې تر ګیلې ښځې خو وي د شپې هغه یې چاپې اچوي د ورځې پولیس د حکومت لخوا وروره جانه دا موسیقي خلکي دغه نه هغلته وروره ټوپکي د وروره غرسي په معنا د پولیسي نشي د وروره یکي د کشکاګل پنجشیرو یې سره یې ښځه کوسۍ ده د موسیقي دا موسیقي خو دله زیاته پنجشیرو یې سره له شمالي سره چې دا خلک نشي وروره امنیت او دا ورکېږي زه د ښځې کوس غیم نه
دا کرزي دا خبره ها کرزي د خبر چې کرزي دا خبره ورسره کنه ها کرزي ته ها چې کې وسړیو نه به دې جوړاو دا دې څنګه کوي نه میراث کارونه شته راته نو کرزي پښتون ده حاجي جاني کوم روخړې دی په شي یو خاطر کوم لوی بلاد سال دا ای خاطر بیلډینګ جوړ کې پاکستان خلک بلته نه رمو نه دي ته خدای ته مخ کو د کابل د پاکستان سپای یادو مسلمانو بیا جزو د دې کابلی د پلار په جنو مذهب منډه واه جنو مذهب نه کنه دا سره کې او په کومه وګیرم کې د ټول سپینو راځنه او ترافیکي او خو د صبح یې در وای کیس ولا مال دا وګ اخر مليو تا خزري ته ما چې اخر څنګه راځي سره خطا سوي بیا وای کیس ته وزارت لکومک ته صدارت لکومک هغه د کرزای د تاجکستان ته دي یو چپنه د اخوسته کله پنجاب ته روانه کبل مجاهد ټول شهیدان په قتل دی واچول سمودا دې ته څه کوي وته سلام د جهاد تلاوی دې مر باندې کړی سمو مداجه څه ده روزه جنگ ته روزه خبرو ته خلو به سره ملکو دي دروز غل مورخي چې ته کو نه راځ کور کوي راځ کو پټیږي نه شي خو چې راکا دوی خو پوسټ شیطانان وګي په کونه کې سپین لګېدلې د خلکو په خزو کې ګرځي او را ولایتونه راته چې او ولسوالۍ چې یا سرک راته نشي بدمعاش ته ودرېږه کنه نن زه والله په قرآن 100 روپۍ مې جیب کې وروره په دې 100 روپۍ زه تللی یم راغلی یم په دې مریض ځان نه بدې ورځې تللی یم زه له ښې ورځې خو ولاقه زه تللی یم بیا یې په لوی سرک کې زه ایثار کړم چې اکو ایران یې کړم ولې نفر ښه شناخته ورپرې نه ښودم زه څه خبر چې د عموماً خلک هم دوی سره خراب دي که څنګه چل د لوګر ښه دي او خراب وي ستاني دي په ښځه قین منډم دا دا خو ماته معلومه تورا په درد نه لات چې په تا ما غاښ مات کړی تا په زمونو ما مرګونه وکړه او ته د ډمې شوروي بچی همغه چې غاټ سر دې نیولی خو کوڅه یې دي اصلاح یې که که نه 1 روپۍ هم نه راکوې کرزی په ډېر زیاتې کوي دا حضرت صاحب کرزی څه کوي د امنیت شي دغه غله دي شي ونیسي مړی ژوندی دې وکړي کرزی څوک ده ولې څوک نه هغه نه پېژني څوک ده داسې ونه وایه دا داسې حساب راغی لکه میګتانه چې له مځکې راوځي خپاره شي داسې تر څو راټولېږي دې کې ډېر غبنونه پیدا کېږي کرزی ناستی دی خدای فقیر هلته هغه په خوله څوک نه دي په خوله یې څوک نه دي ولا کلي ته 2 منګلې راتلې د یو مېړه موټروانه مو کونه یې ورکوله او خلیکو یې غږي هغه لیونی خلیکو یې وایي غږي منګلې یو موټروان مېړه یې موټروان وګوره د منګلې کوسته یا د زادۍ تغمه کوسته چې بیرغي کوس ورکوي په دې شهیدانو کې کلي کې دا د مالو کور اغلا کوله نغمې دا د ما په مسله پوهې وو نه ماشما جنایي والا دا کرزي خبرې جنایي دا سره د چا ډایري خو زه کنځای د خدای خلو هم د شي یو عادت هم د لیکن کافر وو شمالي کافر درته شمالي خلک زیات خراب دي ولا نه ما په جاسوس چې پرې نه خدام خامخا اطلاع ورغلې ده کنه پټګي خو به نه دي څه کتلې تلاشي کړم پټایم او ټول مال خو ګورا کونړای مو مال لا غول خوای ورې کې کمال تلاشو ک دا مال پاشوانی دی او خې د کوس ور کوي ګورا یا نه دا ټول کوس ور کوي دا خلک وایي لکه چې مولا ما عمر غین ورته شخ کړی او ټول شمالي غین په غین ک بیا طالبانو ته خوښه کړي زاب دې پانی ما زاب دې شو یا په غین سپارا کما چې دا په مونږ باندې حکومت چلی یو دا د لوګر نیم خلک له دې خلکانو سره بسته دي دا د کابل خواته یا له بدخشانو یې سره دي یا له پنجشیرو یې سره دي یا له دې تاجکو سره دي هغه د ملایانو د خنزورو چې څه امنیت اوس یې په چا کوي هغه د خنزورو چې د خلک امنیت کې راغلي اوس یې ته په چا کوي حاجي صاحب پر نو ورځې چې وزنې ولا که دې څوک پوښتنه وکړي دا د بر سړی وزلی دا په راکټ کې څوک چا خفاون نو لکه ته خطا کړی اوس هم پروت اوس هم پروت نظر کلام
نه به دې جوړ او بلدي نو سرک سره دې جوړ کړی تا پریدي ډول کې درسن هم درته راتاویږي امریکانۍ هم راتاویږي ورور دې توکل زوی له کوره ونه ویسته نن یې راپسې کړی ما ولیده خلک خلکای ده یا به سم ته ودره سره کوي نو راوله که نه دغه د اوس وایي اوس هغه لوی لوی تر کرجي پورې راوله دلته وغږېږو خط ورته خوشې کومه د ملایانو خط به ورته خوشې کړم دا ګډوډېږي زه نه سم کوی وروره مرګ خو یو مرګ ده نو شل مرګه خو نه دي چې سپینه یې پرې پرېزو کړو چې د شپې دې هم وروره ټوپکې ګرځي د ورځې دې هم ګرځي ډېر خلکو یې له کورو وویسته دا ولې څه خبره ده څه ګناه ده امریکایانو چې موږ ته غږېږو که یې ومنله ومنله که نه دې ښځې هغه شی دی چې بل دن دن تر دې لویو لویو خلکو وایي که وایي چې نه جنګ کوم نو بس بلوا ده پرې وجګېږو غایم مکتبو کې ګوره پروس کلی دې شفیق زمونه مړه نه کړو هغه هم دې مونږ له لاسه هغه دې مونږ دغه چې هلته چې د شفیق زمونو خلک وویست شفیقي دغه مړ ته سره دغه دې مونږ حالات خراب عشان عاوزها من الخير ده شو كده انت ها دغه نړۍ ګوتې خرابوي خلاص والله ولي کړدي دا بوتان کې شي دي دغه نړۍ ګوتې شوې دي والله نو څنګه یوازې انجوړ دي شو خجم کو نه وایي خجم کو نه وایي دغه مفید دی طریق انقلاب کې دا بدنام دي دغه یاتیم کوري وي دغه ده او رانه کلا کې د مشوال وشي په لارې تلل د ښځې د خراب چروي وو چې په شګو وارونه کول ښځه چې له کوره ووځي او په خلکو د شګو وارونو کې خو معلومداره خو صحیح ده که نه دا خو رسوا شرمنده خلک دي موضوع خو خدای شرمولي له پیسو یې ته خلاص کړم له کوره یې ته خلاص کړم مردګاو خلک دي ننګ هم نه راسره کوي وروره جانه ګوره که نه د دې ښځې کوس پان په نیکرو کې دي د خدای دا نه دا نري ګوتې خو دې خوش شته کوشي دي دا خو خرابه دي کونه ورکوي دا خو د اوس خلکو دا د اوس خلکو دا د سک بچای د پلار په مذهب د خلکې هین بوزم کلک ستره لري د چې لږ به واخلم خیر وي چې نه جوړه مې ما دغومره دي دغومره چس یو من کیلو یو من چس دي همدغه ښځو شکولي ولې کوي ته ودرې دا خرڅ نه کړي په چا خرڅ نه کړي د څخولو خو پرېږده چې خرڅ یې نه کړي پیسې وانخلي نو دا څنګه کور ده دښمن دي دښمن د دښمن د خدای دغومره خلک دا خو دا منګله د شکل منګله پر روز کله راتله زه خدای میړه یم موټروانو خالیکو به دومره قیمتي نه ویستلی وو قرآن خو ووایه ما ته والا د پاریزو یې ویلې قسم وایي خالیکو یې غوي ښځې خو معمولي دي میړه یې درلوده د لرګیو موټروانو داسې کوشي ورکوو هغه نظریه یې مونږ ته وه مونږ یې پرې وځلو په چا ملا خالقو همدغه کور ته ورتله که نه ملیکه یې په ملا د مسه که نه نه دی دا مسیدي خانان خیل هم په غم ککړه کړی ده همدغه خانان خیل ځان بولي دلته د ملیشه او د ګیلمجمې خونه چلیږي دلته وروره اسلام نشته حاجي صاحب څنګه یې کلی کور کته څالو دا خپلو خپلوان دې ښه کور ولا چاجاو ولا بې سودي څه ګول خلکو څومره شپې مو کولې ولا پاکستان خو داسې ظالم کافر خو نه و دا خو وزني کور په کور جومات په جومات راپسې مدعي ده دا وجې هلته خو داسې نه و عشان هغه څنګه نوابات نوابات څنګه ده نوابات ښځم تصور کوي هغه د لما څانه مخکې معنی ماشوم زمن دلته که وایم لیدو ولا وایي به دي ولا تام وایي نواباته یې کوڅې دي مسلمانه یې چیرې د دومره قوت چیرې د دومره تیاري چیرې د دومره میټنګ چیرې د وروره دا خلک په چی شي سره ګدام وزني څه وکړو
ولا کرځي تاریخ وکړه ولا زه دې د فارم شمع یو بدل در باندې واورم پیزه نه کنه ورې کې کګولې کدا بدلم ناروا دي او سازن دي الله زکر کو پرې دې خوان دې ونه کو خدای دې دا بدلې پساتو کې دې صحیح دا مجاهدو په دا ډیماند ډیر وزن ډیماند ډیر دا کوستای دا دم دې نه کوي دا کله په جماو یو غربي باندې دا ولا خامخه ده چې یاره دا خوشي هو دې فزا دا غیام ده دا څه کوي ټول مخه او خلکو ته ځان دی دا خلقای طرف ته دې دې کابل ته دې دې لا په کومه او ته دې نه څنګه ته دې څنګه او څه ماجه دې ټول تاریخو چې څنګه موږ تاسو دا چې ظلم را سره کوي نو کله